مختلفو خیراتي ادارو له لوري په بېوسه خلکو د خوراک څښاک څیزونه ویشل کیږي، خو دا ځانګړتیا د الخدمت فاونډیشن د یتیمانو مرکز آغوش چغلپوره په برخه شوې ده چې د پښتون ټولنې د روایاتو له امله د پامه غورځول شوي فنکاران او نرخزیانې هم په حقیقي معنو کې انسانان ګڼلي او د هغوی سره په داسې انداز کې مرسته کړې او ورته د اختر تحفې ورکړي چې د دغه ټولو فنکارانو نرخزیانو له خولې ورته دعاګانې ختلې دي. موږ د آغوش الخدمت فاونډیشن ډېر شکریه ادا کوو. زموږ ټول فنکارانو ته سنګرانو ته دلته دعوت ورکړی دی او موږ ته دا ګفټونه ورکوي. نو دا ټول چې څومره دي دا غریبانان دي او الله دې دوی سره ډېر ښه وکړي. موږ به دوی ته ډېرې دعاګانې کوو او خوشحاله یو چې دومره هو زموږ هم څوک شته چې موږ سره هیلپ کوي. زموږ فنکاران دلته ځکه داسې پاتې دي چې زموږ له خاص دلته هغه د سهولیت نشته، د سټوډیوګانې وغیره نه دي جوړې شوي په پاکستان کې فنکار دپاره لکه داسې، نو په دې وجه باندې فنکاران دلته شاته پاتې شوي دي. نن چې زموږ کوم پروګرام ارینج شوی ډېر ښکلی پروګرام ارینج شوی الخدمت فاونډیشن طرف نه، نو زه ډېره زیاته شکریا ادا کوم د خپل کمیونټي طرف نه چې دوی هم موږ څو ګڼلو. د پښتو ګڼو ډرامو کې کارکوونکي زرداد بلبل هم په ټوله روژه کې د بېوسه خلکو د مرستې وروستو د یتیمانو د مرکز آغوش لخوا د فنکارانو او نرخزیانو په مرسته د ادارې مننه وکړه او په خپلو خبرو کې جماعت اسلامي ته د حکومت په لاس د ورتللو ځانګړی خواهش هم څرګند کړو. خو پاک رب العالمین دی د دې حکومت نه موږ خلاص کی او دا حکومت دی الله جماعت اسلامي ته حواله کی. د په درېیم ځل باندې زما دوه رفله دا پیکیج راکو، هر کالي دا دوه رفله سامان ورکوي. هغه که فنکاران دي هم د خالد وقاص صاحب یاد وي، هغه که سنګران دي هم د خالد وقاص صاحب یاد وي، هغه که هجړاګان دي هم د خالد وقاص صاحب یاد وي. حالانکه ذمہواری دا د حکومت ته. د راغلو فنکارانو نرخزیانو وینا وه چې پښتانه د هغوی فن خو خوښوي خو په خپله د هغوی نه نفرت کوي. دوی د ټولنې په دغه بېحسۍ افسوس څرګند کړی او د ټولنې په بېحسه خلکو یې غږ کړی دی چې که څه قسمه مرسته ورسره نشي کولی نو کم از کم دوی دې هم د ځان په شان د برابرې کچې انسانان وګڼي. حضرت یوسف، وایس اف پېښور، پېښور.